ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته مهم پیغام او نوي وړاندیزونه کړي دي. ډاکټر صاحب ښاغلی غني طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ستاینه او هغه ته یې زیاتې مشورې کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو په درنښت سبسکرایب کړی وي. پخوانی ولسمشر اشرف غني په یو تازه پیغام کې د اسلامي امارت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ته مهمې خبرې او وړاندیزونه کړي دي. نوموړي ویلي چې د افغانستان راتلونکی د سولې، ثبات او ملي یووالي پورې تړلی دی او باید ټول لوري د هیواد د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. اشرف غني په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د اختلافاتو پر ځای باید د تفاهم او خبرو لاره غوره شي. هغه زیاته کړې چې که رښتینی ثبات غواړي نو اړینه ده چې د افغانانو ترمنځ باور بیرته جوړ شي. نوموړي مولا یعقوب ته وړاندیز کړی چې د ملي روغې جوړې لپاره په یو پراخ بهیر پیل کړی، خو ټولو سیاسي او ټولنیزو لوري پکې برخه واخلئ. د هغه په وینا دا کار کولی شي افغانستان له اوسني وضعیت څخه د پرمختګ پر لور بوځي. په پای کې اشرف غني ویلي چې هغه ګام ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې او پرمختګ سبب شي او هیله یې څرګنده کړې چې مشران به د ولس د خیر لپاره ګډ تصمیم ونیسي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان راتلونکی باید د انزوا پر ځای د نړۍ سره د مثبت تعامل پر بنسټ جوړ شي. د هغه په وینا نړیوال اړیکې کولی شي افغانستان له اقتصادي او سیاسي بحران څخه راوباسي. اشرف غني په پای کې ویلي چې هغه چمتو دی د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره له هر بهیره سره همکاري وکړي چې د هیواد د ګټو سبب ګرځي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.